حامد کرزي د کومو پښتنو ملاتړ کړی دی؟ بلخوا د پاکستان کومې هیلې په افغانستان کې پوره نشوې؟ د دغه مهمو خبرونو لپاره نن دغه ویډیو ضرور تر اخره وګورئ او هغو لیدونکو چې تر اوسه زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی د ویډیو له لیدلو مخکې لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب رابه شو دې ته چې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتنو د پراخې قومي جرګې هرکلی کړی دی. د کرزي د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې پخواني ولسمشر یا د جرګه په سیمه او افغانستان کې د موجودو ستونزو د اوارولو لپاره نیک او اغېزمن ګام بللی دی او د یادې جرګې له پریکړه لیک څخه یې خپل کلک ملاتړ اعلان کړی دی. کرزي دغه راز په یاده غونډه کې د ښځو پراخ ګډون او په اقتصادي سیاسي او فرهنګي چارو کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره د جرګې د سپارښتنو ستاینه کړې ده. دا د یادونې ده چې د پښتونخوا په بنو کې د پرونۍ پراخې قومي غونډې په پریکړه لیک کې د یوې سراسري لویې جرګې او د حکومت د ټاکلو لپاره د انتخاباتو غوښتنه شوې ده. بلخوا بیا دا چې NPR امریکایي رادیو پر خپل ویب سایټ له پاکستان یو راپور خپور کړی او وایي کله چې د افغانستان نوی حکومت په کابل کې واک ته رسېدلی نو لومړي وزیر عمران خان په ګډون ټولو لوړپوړو پاکستاني چارواکو خوښي څرګندوله. سرچینه کاږي اوس داسې ښکاري چې د پاکستان هیلې پوره نشوې او نوی حکومت یې د غوښتنو پروا نه ساتي. NPR لیکلي دی پاکستان اوس د افغانستان پر نوی حکومت د تورونو پورې کولو لړۍ پیل کړې ده او دا ادعاوې کوي چې ګواکې وسلوال له افغانستان اوړي او په پاکستان کې بریدونه کوي. سرچینه کاږي دا هر څه ښکاري چې پاکستان خپلو هیلو ته ونه رسېده او هغه څه چې تمه لرله ترې ناهیلي شوي دي. تر دې وړاندې ګڼو نړیوالو رسنیو هم ویلي و چې پاکستان په افغانستان کې له نوي رامنځته شوي حکومت ناهیلی ښکاري. له تاسو هم مننه کوم چې زموږ سوله افغان یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی دی. ویډیوګانې مو تر اخره ګورئ، لایک کوئ او خپل نظریات بیا په کومنټ کې لیکئ. تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو نظرونه حتما لولو. زه په بلې ویډیو کې بیا راځم، تاسو په تمه اوسئ.